يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمنو دوستانو ستړي مشئ. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. د مکې مکرمې شریفې ساعت که دا ستاسو اول راتګ وي لومړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نښان کېکاږئ. دغه ساعت د عربستان د مکې شریفې ښار کې مسجد الحرام ته نږدې د ابراج البیت په نوم برج باندې واقع دی چې دغه یو هوټل دی او د دغه د پاسه دغه ساعت واقع دی. دغه هوټل د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی او ټول د درآمد پیسې په مسجد الحرام مصرفیږي. دغه ساعت 600 متره په لوړوالي د نړۍ تر ټولو لوړ ساعت او د نړۍ تر ټولو لوی ساعت دی. حتی د انګلستان د بینک بن له ساعت 6 ځلې لوی دی. دغه ساعت په 9 کلونو کې جوړ شوی د عبدالله بن عبدالعزیز په امر جوړ شوی دی ترڅو چې مکه مکرمه وخت د کرینویچ د وخت څخه بیل وي او مسلمان ځان ته وخت ولري. په دغه ساعت کې له اټومي ټکنالوژي کار اخیستل شوی دی. د دغه ساعت د دقت ضریب دومره دقیق دی چې په 3 میلیونه کالونو کې د 1 ثانیې په اندازه هم غلطي نه کوي. دغه ساعت خپل اطلاعات د نورو 15 اټومي ساعتونو څخه اخلي چې ډیر دقیق دي. د مکې مکرمې شریفې ساعت د نړیوال زمانبندي له شبکې UTC چې فرانسه کې دی ربط ورکړل شو. دغه ساعت د 4 لایو الیاف د کاربن څخه جوړ شوی چې له پولاد څخه هم کلک دی. دغه ساعت له 8 کیلومترۍ څخه د لیدلو وړ دی. د ساعت د هرې عقربې وزن یې 6000 کیلو دی. د دقیقې عقربه یې 23 متره او د ساعت ښودونکې عقربه یې 12 متره ده. د ټکنالوژي ترڅنګ یې د اسلامي فرهنګ معماري او نقاشي ته ښه پاملرنه پکې شوې. دغه ساعت کې دننه لوی موټرونه شته چې د هر یوه وزن یې 4 ټنه دی. دغه ساعت خپله انرژي له سولرونو او د مکې مکرمې شریفې د ښار د برېښنا له شبکې څخه اخلي. په ځینو ځایونو کې له طلا د 24 عیار څخه هم کار اخیستل شوی. دغه ساعت 14 د لیزر شعاوې لري. د اذان لپاره هم د نړۍ تر ټولو پرمختللې صوتي ټکنالوژي څخه کار اخیستل شوی ترڅو د اذان د خپور شوي غږ له برج څخه تر 7 کیلومترۍ د حرم په ښه ډول واورېدل شي. ګرانو قدرمنو دوستانو که مو چیرې دا ویډیو خوښه شوې وي هیله لرو نورو مسلمانانو ته یې شیر کړئ او لایک